سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. د ویډیو په پیل کې موږ یوه کورنۍ وینو چې په ډېره خوشحالۍ سره خپل ژوند تېروي، خو هغوی نه پوهېدل چې یوازې څو شېبې وروسته به له دوی سره داسې څه وشي چې دوی به یې فکر هم نشي کولی. کله چې ښځه او خاوند په خبرو سره بوخت وه، ناڅاپه یې له د باندې څخه د خلکو د چیغو غږونه واورېدل. کله چې له کوره څخه راووتل نو ویې لیدل چې خلک په ګډوډۍ سره هر څوک له خپلو کورونو څخه تښتي لکه یو لوی مصیبت چې را روان وي. جیسن او بیت ولیدل چې ګاونډیان یې هم ویرېدلي دي او ژر ژر خپل کورونه تشوي. جیسن له ګاونډي څخه وپوښتل څه خبره ده، ولې تاسو کور پرېږدئ؟ خو هغوی دومره په بیړه کې وه چې جیسن ته یې هېڅ جواب ورنه کوي. کله چې د ګاونډي زوی هم ولیدی چې خپل سامانونه راټولوي، جیسن ترې وپوښتل زویه تاسو چیرته ځئ؟ هلک جواب ورکوي زما د پلار ملګری یو دولتي افسر دی. هغه وویل یو ډېر زهرجن وایرس خپور شوی دی چې عادي انسانان په یو وحشي بلاو سره بدلوي. خو د هلک مور راغله او خپل زوی یې له هغه ځای څخه بوتلی. جیسن له هغې څخه وپوښتل دا ماشوم د کوم وایرس په اړه باندې خبرې کوي؟ هغې وویل اوس د خبرو وخت نشته، خپله ښځه او لور بوځه او له دې ښار څخه ژر تر ژره ووځه. دا خبره چې یې واورېده جیسن او بیت ډېر ووېرېدل. جیسن بې له فکره څخه خپلې کورنۍ ته وویل چې ژر موټر ته وخېږي او له ښاره څخه د وتلو هڅه یې وکړه. خو په لاره کې یې ولیدل چې هغه خلک چې د ښار څخه وتلي وه اوس بیرته د ښار خواته را روان دي. دا ورته ډېره عجیبه ښکاره سوه. مخکې ولاړل خو د ترافیک په رش کې بند سول. که غواړئ چې د دې ویډیو په دوهمه برخه باندې پوه سئ او په دې پوه سئ چې مخته څه پېښېږي، ویډیو لایک او شیر کړئ او دوهمه برخه زموږ سره په یوټیوب کې وګورئ.